دا د کراچۍ په افغان کیمپ کې هغه سیمه ده چې زیاتره اوسیدونکي افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوالو. د دې محلې ګڼې کورنۍ خپل کورونه خالي کړي، دروازې د تل لپاره تړلي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دې کیمپ کې خالي په دې دي چې دا ګورنمنټ څنګهوله دا خلک نو په عذابوله پیسې به ځینې اخیستلې، دا یې سي کارټو والا وه، بیا دوی ټول مجبوره سوه ولاړه دې ځایه کډې وکړي افغانستان ته ولاړه. نو دلته په تنګ وه، نو کار ته نه سوه تللی، روزګار یې نسو کولی. دلته تقریبا زیات تللي دي، ډېر خالي سوي دي. اوس دا زموږ علاقه ده، دا ټول خالي سوي، دا سیټ والا دا ټول خلک تللي دي، بس کار روزګار یې نسو کولی، نو ځکه دا خلک ټول واړه. د ملګرو ملتونو په وینا د اپریل په میاشت کې شاوخوا 2.5 لاکه کډوال د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې پاتې افغان کډوال وایي د خپل پاتې کورونو او د کلونو کاروبار په اړه سخت اندېښمن دي. دغه مشکل دی، حکومت څخه موږ یو خواهش لرو چې موږ دلته کاروبارونه لرو، شیان لرو، دلته مو مارکیټونه دي، دوکانونه مو دي قبضه کړي مو دي، د دې کرایي شی موږ ورکوو، شیان پکښې دي، اوس هغه خپل شیان ته نیمایي خلک نشي ورتلی چې هغه خرڅ کړي یا یې ویلي کړي یا یې بار کړي یا چاته ورکړي. ګرده سرګردانه لالوانه یو بله دلته. د پاکستان حکومت د اپریل میاشتې په پیل کې د بې اسناده او افغان سیټیزن کارډ لرونکو ایستل پیل کړل چې لا دوام لري، او د پاکستان حکومت وایي چې دا کاری د ملي امنیت په ګټه دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.